یو تازه ویډیو تاسو سره شریکوم چې یو تازه او نوې واقعه په سوشل میډیا باندې ویډیو موږ ته چا راولېږله چې یو کلیوالي جینۍ بیا د خپل ځان نه ویډیو کړې ده او خپل اشنا یې راغوښتی دی ورسره یې کوم کارونه کړي دي. ویډیو به تاسو سره شریکوم، تر اخره موږ سره پاتې شئ. قدرمنو درنو دوستانو، د دې جینۍ په باره کې ویل کېږي چې دا په کور کې یوازې وه او په کور کې چې کله یوازې وه نو د دې یو هلک سره یارانه وه. هغه ته یې ټلیفون کړی دی او هغه یې راغوښتی دی. د هغه د راغوښتلو نه پس بیا د په خپل منځ کې هغه کارونه کړي دي دوی دواړو چې هغه دلته د بیانولو نه دي، خو ویډیو یې هم راغلی ده، تصویرونه یې هم په سوشل میډیا باندې وایرل شوي دي. د دغه هر څه شریکولو نه وړاندې یو څو خبرې زما په ذهن کې وي چې تاسو سره یې وکړم، تاسو سره شریکې کړم. آیا په موږ باندې څه شوي دي او موږ ولې داسې اړخ ته روان یو چې زموږ نسلونه، زموږ بچي نن سبا په داسې لارو باندې سر دي، په داسې بې شرمیانو باندې ورمخامخ شوي دي چې یقینا دا کارونه زمونږ ستاسو پښتنو هیڅکله هم نه کړي، خو نن سبا په دې کارونو باندې هر جینۍ او هر هلک سر شوي دي. که وکتل شي نو هلکانو جینکو موبایلونه پیدا کړي دي، خپل یاران خپل دوستان راغواړي او هغوی هره بې شرمي کوي. خو داسې سادهګان مور پلار چې هغوی د دوی د دې کارنامو نه نه وي خبر، نو خپلو بچو ته هر قسم اجازت ورکوي چې هغوی هر هغه کار وکړي چې د هغوی د خوشحالۍ سبب کیږي. خو دوی ته بیا معلومه نه وي چې دغه خوشحالي اختتام بیا په داسې طریقه باندې کیږي چې اخره کې پکې جینۍ هم خودکشۍ ته مجبوره شي، هلک هم خودکشۍ ته مجبوره شي او دوی چې دی بیا د خپل ځان د بېعزتۍ د خلاصولو لپاره هره لاره خپلوي، خو یوه لاره هم کار نه کوي. قدرمنو، هر مور پلار ته دا خبره کوم چې په خپلو بچو باندې کلک نظر وساتئ، د خپلو بچو پالنه او ساتنه وکړئ. هیڅوک هم ستاسو د بچو پالنه او ساتنه نه کوي تر څو پورې چې تاسو په خپله د خپلو بچو پالنه ونه کړئ او د هغوی په هر حرکت باندې نظر ونه ساتئ.